السلام علیکم درنو لیدونکو ام ټي پلس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. فیسبوک کومو کسانو ته پیسې ورکوي؟ زه به نن په دې باره کې مفصل بحث درسره وکړم چې فیسبوک په کومو شرایطو کومو کسانو ته پیسې ورکوي. اول خو که تاسو چیرته فیسبوک پیج لرئ، فیسبوک پاڼه لرئ او که په هغې کې تاسو ویډیوګانې اپلوډ کړي وي او داسې نور معلوماتي شیان هم پکې اپلوډ کړي وي، زه به تاسو ته اوس معلومات درکړم چې فیسبوک څه ډول پیسې ورکوي. اول به تاسو په خپله صفحه کومه صفحه چې تاسو لرئ، تاسو باید 6,000 واچ ټایم او 10,000 فالورز ولرئ. هغه په کومو څومره وخت کې باید تاسو ولرئ؟ په 2 میاشتو کې. 2 میاشتې درنو لیدونکو هیڅ شی هم نه دی. یعنې زه باوري یم چې اکثره دوستان زموږ فیسبوک پیجونه لري او ما لیدلی دي چې حتی تر 10,000 پورې 11,000 پورې واچ ټایم لري، فالورز یې هم تر 50,000 10,000 نه اوښتي. خو په دې نه پوهېږي چې دا فیسبوک کومو کسانو ته پیسې ورکوي. اکثره دوستان ورسې فکر کوي چې دا فیسبوک یوازې همدې مشهورو څیرو ته پیسې ورکوي، خو داسې نه ده. فیسبوک درته وایي ته ځان په شرایطو برابر کا. زما شرایط دا دي چې په 2 میاشتو کې ته 6,000 واچ ټایم پوره کا او 10,000 فالورز پوره کا. دا خو دومره سخت کار نه دی، نو دا خو پوره کېږي. دا ویډیو مې د لپاره درته جوړه کړې وه. که چېرته تاسو خبر نه وئ چې د فیسبوک نه پیسې په کومو شرایطو باندې ګټل کېږي، نو ما دا معلومات درته درکړه چې په دغې شرایطو باندې د فیسبوک نه پیسې ګټل کېږي. البته د آی ډي نه پیسې نه ګټل کېږي، د فیسبوک پیج نه پیسې ګټل کېږي. او بله مهمه خبره دا ده چې بعضې دوستان دا وایي چې پښتنو ته خو پیج نه مونټایز کوي، نو دا به څنګه دا پیسې ترې موږ راوباسو؟ تاسو به داسې کار وکړئ که چېرته په ویډیوګانو کې پښتو استعمالوئ، نو د پاسه دا لیکل چې دي لیکل تاسو په انګلیش کې وکئ، لیکل په پښتو کې مه کوئ. ځکه که چېرته ستاسو شرایط پوره وي او غواړئ چې د خپلې صفحې نه پیسې وباسئ، نو که چېرته تاسو پښتو لیکلي، پښتو چې ده دا په فیسبوک مونټایزیشن کې دا اویلیبل نه ده، نو تاسو به دا لیکل په انګلیش کې وکئ. نور که ویډیو کې تاسو پښتو هم استعمال کوئ څه پروا نشته. نو دا معلوماتي ویډیو چې ما مشتبه شمیر ته جوړه کړې وه، که چېرته زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو هیله ده زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او یو ویډیو ته یو لایک ورکړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښه وخت.